بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده په آزاد افغانستان کې د جرګو تاریخ اولنۍ برخه. په محکوم افغانستان کې د جرګو اړوند ما څو اونۍ وړاندې یو ویډیو کړی وه، خو زه نن تاسو ته په آزاد افغانستان کې د پښتنو د جرګو اړوند خبرې کول غواړم چې د هغې اولنۍ برخه زه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. ګرانو وطنوالو، د پښتنو په ټولنه کې جرګه د مشرانو یوې داسې غونډې ته وایي چې د پښتونولۍ او د پښتنو د ټولنیز قانون له مخې په اتفاق سره پریکړې کوي. جرګه یوازې د پښتنو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره نه ترسره کیږي، بلکې د نورو توکمونو د غړو لخوا هم ترسره کیږي. په پښتنو کې لویه جرګه د لوی جرګې په نوم یادیږي او کوچنۍ جرګه د جرګګۍ په نوم یادیږي. په افغاني ټولنه کې اوس هم جرګې د ټولو قومونو سره د داخلي او خارجي شخړو د حل لپاره د قومي مشرانو لخوا ترسره کیږي. په تاریخي لحاظ لویه جرګه د نوي دولت د مشر د ټاکلو، د نوي اساسي قانون د تصویب او یا د مهمو مسایلو د حل لپاره رابلل شوي دي. د راپورونو له مخې لوی جرګې د 18مې پېړۍ په لومړیو کې د هوتک د کورنۍ د واکمنۍ له پیل راهیسې تنظیم شوي دي. په رسمي توګه میرویس نیکه دوه د پښتنو جرګې راغوښتې وې. زه به په ډېر تفصیل کې نه ځم، ځکه چې دا ټول تفصیل زما په ټي وي چینل پښتون ټي وي باندې پروت دی. خو هر کله چې ګورګین خان میرویس نیکه بندي کړو او ایران ته یې ولېږلو، نو د خپل تدبر او هوښیارتیا په وجه میرویس نیکه د ایران د باچا په زړه کې ځای پیدا کړو او بیا د ایران د باچا له اړخه واپس کندهار ته را ولېږلی شو، چې دا د ګورګین خان لپاره ډېره سخته خبره وه. خو هغه دا زغم په زړه تېر کړو او یو څو ورځې وروسته یې میرویس نیکه ته خبر ورکړو چې خپله لور دې د هغه حرم ته د یوې وینځې او داشته په توګه راولېږي. نو په دغه وخت کې میرویس نیکه په خپله حجره کې د لومړي ځل لپاره د پښتنو یوه جرګه راوغوښته چې پر دې ستونزه بحث وکړي. نو په دې جرګه کې پرېکړه وشوه چې میرویس نیکه به یوه خدمتګاره لکه د خپلې لور ګورګین له ولېږي. نو میرویس نیکه خپله خدمتګاره په ښو جامو او کالو کې ګورګین له ولېږله او په دې توګه ګورګین خان ځان د میرویس نیکه زوم ګڼل شروع کړل. میرویس نیکه یو مدبر او دور اندیش انسان و او یو کار به هم د قسمت په اسره نه پرېښوده او چې کومه موقع به ورله په لاس ورتله نو د هغې نه به یې ښه استفاده کوله. نو چې هر کله میرویس نیکه په دې پوه شو چې اوس ګورګین خان په حیثیت د هغه د زوم د هغه نه څه خطر نه محسوسوي، نو میرویس نیکه په خپل کلي کې د ګورګین خان مېلمستیا وکړه چې دا د میرویس نیکه یو چال و او ګورګین خان یې د خپلو عسکرو سره وواجه. کندهار د یوې اوږدې غلامۍ وروسته د میرویس نیکه د تدبر او همت په وجه په کال 1809 کې آزاد شو او د پښتنو د وطن د ازادۍ اعلان وکړل شو. بیا میرویس نیکه بله جرګه راوغوښته او په هغې کې د ازادۍ په نعمتونو او په خپل منځ کې د اتحاد او اتفاق په ګټو ټینګار وکړو او د غلامۍ ذلت او زیانونه په مؤثره توګه د هغوی په مخ کې بیان کړل. میرویس نیکه د خپلو خبرو په پای کې دا هم وویل چې که ستاسو په منځ کې داسې کسان وي چې د ازادۍ له دې ستر نعمت څخه چې خدای پاک موږ ته راکړی دی خوښ نه وي، نو زموږ له دې جرګې نه دې ووځي او هېڅوک به په هغوی هېڅ غم غرض نه کوي. د دې په جواب کې هغه ته د قام د اړخه په یوه خوله او یو زړه د خپلې ازادۍ د حفاظت په لاره کې د هر قسم ځاني او مالي قربانۍ یقین ورکړی شو. خو دلته یوه خبره د یادونې وړ ده چې کله میرویس نیکه د پښتنو د وطن بنسټ ایښودو، نو هغه هم په هغه وخت کې نیکه و، ځوان نه و. میرویس نیکه یو قابل مدبر او د قام خواخوږی مشر و، د سړي سینې او سوړ دماغ خاوند و، یو قابل سیاستدان او د پښتنو د ازادۍ بانی و. په پښتنو کې چې د ده په کوششونو د ازادۍ کومه جذبه پیدا شوې وه، هغه د ده په مرګ هم سړه شوې نه وه. زمونږ دا اتل مشر زمونږ نه په کال
1915 کې د تل دپاره جدا شو. انا لله و انا الیه راجعون. په کوکران کې د هغه د قبر په خازه دا مصرع لیکل شوې ده: د ننګ ټوټه په مهر هوډ وي که پس لمړینې مې په ګور راشمینه. د میرویس نیکه د مرګ نه وروسته د بده مرغه د هغه ورور عبدالعزیز خان د هغه په ځای د کندهار پاچا شو او د پښتنو مشر وټاکل شو. ولې د میرویس نیکه او د عبدالعزیز خان په خویونو کې د ځمکې او اسمان فرق و. هغه د ایران پاچا چې میرویس نیکه ورله په هر میدان کې ماتې ورکړې وي، اوس عبدالعزیز خان ته د شین زمري نه کم نه ښکارېدو. د پاچا کېدو وروسته سمدستي عبدالعزیز خان د ایران حکومت سره جرګې مرکې شروع کړې. د هغه غوښتنې ډېرې معمولي وي چې د کندهار نه به ایران مالیه نه اخلي او د کندهار د ولایت دولت دی د عبدالعزیز خان په کورنۍ کې مورثي شي. ولې پښتانه په دې خبره له عبدالعزیز خان څخه ډېر زیات ناراضه شول. نو د میرویس نیکه مشر زوی میر محمود د پښتنو مشرانو یوه پټه جرګه راوغوښته او په دې جرګه کې دا پرېکړه وشوه چې باید عبدالعزیز خان له مزده یوړل شي. چنانچې عبدالعزیز خان د میر محمود د لاسه ووژل شو او میر محمود د کندهار پاچا شو. خو د وخت په تېرېدو سره میر محمود هر چا ته د شک په نظر کتل شروع کړل. داسې لیدل کېدل چې یو ډول لیونی شوی و او په پښتنو ډېر ظلمونه شروع کړل. نو بیا پښتنو مشرانو د میر محمود پر ضد د میر اشرف سره چې د عبدالعزیز خان زوی یوه پټه جرګه وکړه او په کال 1915 کې میر محمود د میر اشرف له لاسه ووژل شو او میر اشرف په تخت کېناستو. خو کندهاریانو د میر اشرف د لاسه د میر محمود وژنه د خپل پلار عبدالعزیز خان د مرګ بدل وګاڼه. نو دغه وجه وه چې د میر اشرف د ایران سره په جنګ کې هغه له د کندهار نه کومک په لاس ورنه رغی او بیا د پښتنو په خپل منځ کې د نفاق وجه میر اشرف د ایرانیانو نه ماتې وخوړه. میر اشرف 15 کاله په کندهار او اصفهان پاچاهي کوله، خو په کال 1913 کې د طهماسب قلي چې بیا په نادرشاه مشهور شو د لاسه د اصفهان نه تېښته وکړه او د کندهار په نیت روان شو. خو په لاره د یو بلوچ سردار عبدالله خان د لاسه ووژل شو او د ده په مرګ په ایران کې د پښتنو اقتدار ختم شو. خو د بده مرغه په ایران کې د پښتنو په دې لنډ اقتدار کې ملک ته ډېر نقصان رسېدلی و. په دې جنګونو کې 10 لکه ایرانیان مړ شوي وو. علیشان آبادۍ د ځمکې سره هوارې شوې وې، ځمکې شاړې او بنجر شوې وې، غلاګانې او ډاکې زیاتې شوې وې، تجارت تباه و او د ملک امن و امان ختم شوی و چې د دې په نتیجه کې بغاوتونه شروع شول. یو فرانسیسي مورخ فیریر لیکي چې پښتانه خو د جنګ مړني وو ولې د پاچاهۍ په چلولو نه پوهېدل. حالانکه په دې کې هم هیڅ شک نشته چې ایرانیانو هم د خپل اقتدار په دور کې په پښتنو ډېر ناوړه ظلمونه کړي وو. زه به نور په تفصیل کې نه ځم، خو د وخت په تېرېدو سره بیا وروسته چې کله نادرشاه افشار د ایران په تخت کېناست، نو هغه د پښتنو له زړورتیا ډېر متاثر شوی و. نو هغه د خپل ځان لپاره د پښتنو یو نوی لښکر تیار کړو چې پکې 12,000 ابدالي او 40,000 غلجي پښتانه شامل وو او د دې 8 ابدالي پښتانه سرداران او 2 غلجي پښتانه سرداران وو. خو کله چې نادرشاه افشار د ایران د فوج ایرانی سردارانو قتل کړو، نو بیا د 10 پښتنو سردارانو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې نور هیوادونه زمونږ په خپل منځ کې د نفاق وجه زمونږ طاقت په برخو کې وشي، نو راځئ چې ځان لا یو خپل هیواد جوړ کړو. خو ګرانو وطنوالو، زه په هغه وخت کې د دې سردارانو سوچ او فکر ته حیران یم. پاک الله دې دا ټول د خاورو سره وبخي. او په همدې ډول په کال 1929 کې په کندهار کې د شیر سرخ بابا په دربار کې 9 ورځنۍ جرګې جوړې شوې چې پکې د افغانستان د هیواد بنسټ او د احمد شاه بابا د پاچاهۍ اعلان وشو. خو دلته یو بله خبره د یادونې وړ ده چې په دې جرګو کې د پښتنو سردارانو سربیره بلوچ مشر نصیرخان نوروي هم برخه اخیستې وه. د احمد شاه بابا په اخري وخت کې د هغه دویم زوی شهزاده تیمور د هرات او خراسان حاکم اعلی و. د احمد شاه بابا د مرګ نه پس تیمورشاه جرګې نو باچا کړي، بلکې د احمد شاه بابا په وصیت تیمورشاه د خپلې باچاهۍ اعلان کړی و. خو په کندهار کې د احمد شاه بابا د مشر زوی شهزاده سلیمان د باچاهۍ اعلان د احمد شاه بابا مشر وزیر شاه ولي وکړو، ځکه چې هغه د شاه ولي زوم و. خو تیمورشاه په کندهار ورخت او په کندهار یې قبضه وکړه. نو شاه ولي سره د 2 زامنو او د 2 نورو امیرانو
د تیمورشاه په خدمت کې حاضر شول او په خپل کار په خمانی ظاهر کړه، خو تیمورشاه هغوی ونه بخل او وی وجل، چې په دې د درانیانو یو لوی برخه د تیمورشاه څخه ناراض شو او د ابدالیانو ترمنځ د بې اتفاقۍ لپاره دا اوله پیښه وه. خو د کندهار نه خوشا ډیر هغه درانیان آباد چې د تیمورشاه په مقابل کې د شاهزاده سلیمان سره مرسته کړې وه، نو تیمورشاه د هغوی نه ویرېدو. نو د هغوی د ویرې نه د افغانستان پلازمینه د کندهار نه کابل ته انتقال کړه، خو کابل د پښتنو ښار نه و، د تیمورشاه د غیر پښتنو څخه ویره درلوده، نو هغه ته د پېښور پښتانه نږدې وو. نو د څلورو میاشتو لپاره خپله پلازمینه پېښور ته انتقال کړه چې د کابل غیر پښتنو ته دا وښایي چې د پېښور پښتانه د ده تر څنګ ولاړ دي. نو تیمورشاه به 8 میاشتې په کابل کې ناست او 4 میاشتې به په پېښور کې ناست. د پېښور سره د تیمورشاه ډېره زیاته مینه وه. د تیمورشاه د مرګ نه پس د هغه 21 زامن او 14 لوڼې پاتې شوي وي. په دغه وخت کې په مختلفو ځایونو کې د تیمورشاه زامن حکمرانان وو، چې په پېښور کې عباس میرزا حکمران وو او ډېر امکان دا چې هغه پاچا شي، خو چې فیصله ونه شوه نو بیا په کابل کې د امیرانو او د شهزادګانو یوه جرګه را وغوښتل شوه، چې کله په جرګه کې لږ بحث وشو نو زمان خان او پاینده خان بارکزی د جرګې نه راووتل او په دې نورو پسې ور رابند کړو. د دوی نه خپل کسان راچاپېره کړل او زمان خان د خپلې پاچاهۍ اعلان وکړو او له هغې وروسته د افغانستان د لویو جرګو تقدس له میز نه لاړو او هر یو پاچا چې به جرګې راغوښتې نو د ټول افغانستان نه به د مخکې پیژندل شوي خپل کسان را وغوښتل شول، په هوټلو کې به دیره کړل شول، ډالۍ او پیسې به ورله ورکړل شوې، په تالار کې به راجمع شول او خپله پرېکړه به ورته پاچا یا رئیس جمهور واوروله، چړچقې به ورته ووهلې شوې او خبر به ختمه شوه او په همدې ډول د افغانستان له جرګو څخه د ربړ مهرونه جوړ شول. کله چې افغانانو واک په لاس کې واخیست نو هڅه به یې وکړه چې د جرګې له لارې خپل واک ته مشروعیت ورکړي، په داسې حال کې چې په پیل کې به یوازې پښتنو ته په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړل کېدله، خو بیا وروسته تاجکو، هزارهګانو او نورو قومونو ته هم په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړل شوه. د جرګو غړي به اکثره د شاهي کورنۍ غړي، دیني مشران او د افغانانو قومي مشران وو. باچا امان الله خان جرګه بنسټیزه کړه. له امان الله خان څخه تر د محمد ظاهر شاه او محمد داود خان پورې جرګه د سیمهییزو پښتنو مشرانو د ګډې غونډې په توګه پېژندل شوې وي. دا جرګې د مهالوېش پېښې نه لري، بلکې د مسلو یا شخړو د حل کولو لپاره څه وخت هم رابللی شي. د جرګې د پای ته رسولو لپاره د وخت محدودیت شتون نه لري او غونډې اکثره وخت نیسي او دلیلونه د ورځو لپاره وغځول شي. په جرګو کې بېلابېل مسایل په ګوته کېدی شي، لکه لوی نورین، بهرني سیاست، د جګړې اعلان، د مشرانو مشروعیت او د نویو نظریاتو او قوانینو معرفي کول. د ټولنې د شورا معنا اکثره په داسې حالاتو کې موندل کېږي چې د دوه اشخاصو ترمنځ شخړه پکې شامل وي. جرګه د شخړو د حل د میکانیزم یوه برخه کېدی شي. شخړه کوونکي به معمولا د منځګړیتوب په موندلو سره پیل کوي. هغوی یو څوک غوره کوي، لکه یو لوړ رتبه مذهبي مشر، یو ځایي د پام وړ مشر یا خان، او په قبایلي پښتني ټولنه کې ملکان په سیمه ییزو شخړو کې د حقیقي ثالث په توګه کار کوي. جرګې د دولت په پالیسۍ جوړونه کې د خبرو اترو په توګه د مالیاتو راټولونکي، د کلو او ښارګوټو د رئیسانو او په ولایتي او ملي جرګو کې د استازو او همدارنګه پارلمان ته د استازو په توګه کار کوي. په جرګو کې منځګړي د دواړو خواو څخه غوږ نیسي او بیا د ټولنې د مشرانو یو جرګه جوړوي چې د دواړو خواو ملاتړي پکې شامل وي. بیا جرګه په قضیه غور کوي او وروسته له دې چې د موضوع په اړه بحث وکړي پریکړه کوي چې څنګه یې اداره کړي او منځګړیتوب یې اعلانوي. د پښتنو قبیلو په منځ کې چې به څه ستونزې راتلې نو هغوی به راجمع کېدل او د دې جرګو په ذریعه به خپلې ستونزې حل کولې. خو د بده مرغه د زمانشاه نه وروسته درانیانو او محمدزو د یو بل په مرو چړې کېښودلې او د پاچاهۍ د تخت د ترلاسه کولو په غرض د یو بل نه سترګې وویستلې شوې. د چا نه پکې په ژوندونې څرمنې هم وویستې شوې او هغه ټولې علاقې چې د احمدشاه بابا د امپراتورۍ برخه وي د پښتنو په خپل منځ کې د تربګنو، نفاق او شخصي ګټو له امله یو په بل پسې د افغانستان د لاسه ووتلې او دې مشرانو به ورته په پټو پټو سترګو کتل، خو سول یې سرله نه راتلو. ګرانو وطنوالو، اوس مو په لوی لاس سپارم
تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د مارګلې د غرونو او د اباسین نه تر د امو دریا پورې زمونږ د پلار نیکه ګران خوږ ګلالي او ګل ګلزار وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله مشال خان ټکر.